او د افغانستان د روانو چارو په اړه د افغانانو د مطرح شوو اندېښنو په اړه موږ د کابل په سټوډیو کې د ایشیا فاونډیشن د سروې د مدیر شاهي محمد کابلي صاحب ته بلنه ورکړې ده. کابلي صاحب تاسو هم ستړي مه شئ. پوښتنه مې ورسره کوله چې تاسې د دې سروې نتیجه څومره دقیقه ګڼئ او د ټولنې د کومو طبقو مثلا ځوانانو، بوډاګانو او که د بېوزلو یا شتمنو نظرونه پکې تاسو راټول کړي دي؟ ډیره مهرباني. مونږ دا سروې چې کړې ده دا تقریبا د 22 جون د 2014 کال په وخت کې د دې ډیټا جمعواري شروع کړې ده او دا تقریبا یو هفته وروسته د انتخابات د دویم پړاو انتخابات څخه و او تقریبا 9201 کسان ټول افغانستان کې مونږ سروې کړې ده چې په دې کې 50% ښځینه شامله دي او 50% نارینه. او مونږ د دې ترڅنګ د احصایې دفتر د خوا نه د کوم معلومات چې ورکړل شوي ده د دې په اساس باندې مونږ تقریبا 23% ښاري ساحه کې مصاحبې کړې ده او تقریبا 70% په دهاتي ساحو کې او د ټول ملیتونو په دې سروې کې شامله دي او دا مصاحبې چې شوې ده تقریبا تر جولای 8 پورې زموږ د جمعواري د ډیټا ټول تکمیل شوی ده. بله، یعنې ستاسې په وینا چې دا سروې د ډېره وخته شوې ده چې هغه وخت کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو جنجال روان په هر صورت سره تاسو ویل 50% د ښځو نظر اخیستل شوی، 50% د نارینهو او ذکر هم وکړو چې 70% یوازې تاسو په اطرافو کې نظر پوښتنه کړې. په مجموع کې د ښځو او د نارینهو دغه سترې اندېښنې څه وي او آیا د دغې سروې په وخت کې وړاندیز هم کم کړی نه دی کړی؟ مونږ هر کله دا کوشش کوو چې د نارینه او ښځینه د دوی نظر ونیسو. مونته کله چې مونږ د دوی نه پوښتنې کړې ده خامخا د ښځینه د دوی نظر بیل و او د نارینه بیل دی. د مثال په توګه مونږ کله چې د ښځینه نه پوښتنې کړې ده او د نارینه نه پوښتنې کړې ده چې د دې انتخابات پایلې څنګه تاسو ارزوئ چې دا کولی شي چې ستاسو ژوند باندې ښه کړي، ستاسو ژوند به بهتر وشي که نه. نو د دې امیدواري کله چې مونږ ګورو د نارینه د ښځینه نه ډېر په دې فکر کوو چې د دې انتخابات نتیجه کولی شي چې د دوی ژوند به ښه کړي. او کله چې موږ پوښتنه کړې ده چې افغانستان سم لوري ته ځي یا ناسم لوري ته ځي، دې کې هم د ښځینه او نارینه نظریاتو مختلف. بله، کابلي صاحب دا ډول سروېګانې خو ستاسو مؤسسه هر کال کوي. څه فکر کوئ چې څوک د دې سروې نه ډېره مثبته ګټه اخلي او پالیسي جوړونکو باندې څومره اغېزه بیا لري؟ دا د افغانستان کې تر ټولو ستره سروې ده، نظر سنجونې ده چې دا یوازینۍ سروې ده چې تقریبا هر کال دا ترسره کیږي او دا یوازینۍ سروې ده چې موږ دې کې د ټولو اړخونو په باره کې د خلکو نه پوښتنې کوو. د مثال په توګه د دې سروې د خلکو نه پوښتنې کوو د امنیت په حساب کې، د حکومتوالي، د ښځو، د معارف. نو ځکه دا ټول د دولت او د انټرنیشنل انجیوګان چې افغانستان کې کار کوي دوی خپل پروګرامونو دپاره کله چې پالیسي جوړوي د دې د ارقام نه ډېره استفاده کوي. همدغه مې پوښتنه کوله چې آیا نړیوالې خیریه او مرستندویې مؤسسې هم ستاسو د سروې په اساس باندې خپل فعالیتونه او پروګرامونه هم برابروي او که هغوی ته دومره مهمه دا نه ښکاري؟ یو مختصر جواب که راکوئ. نه، خامخا هغوی د دې نه استفاده کوي ولې چې مونږ تقریبا نړیوالې مؤسسې مونږ سره دې سروې کې مرسته هم کوي. بله، شاهي محمد کابلي صاحب کور هم ودان. بالکل، مننه، ډېره مننه چې زموږ بلنه هم منلې وه. خیر، مننه.